سلامونه ملګرو، یو ډېره اهمه مسله د سیر باندې چې دغه ویډیو چلیږي د مولوي صاحب ډېر ښایسته بیان کړی دی. په سګرټ باندې او په نسوار باندې اودس ماتېږي او که نه ماتېږي. ډېر خلک وایي ماتېږي، عام خلک چې کوم دي هغه وایي عام خلک چې کوم دي که نه ملایان نه. ډېر خلک وایي ماتېږي او ډېر خلک وایي نه ماتېږي. خو د مولوي صاحب د خولې نه به وایي چېرې په سګرټ او په نسوار باندې اودس ماتېږي او که نه. راځئ ویډیو طرف ته ویډیو مو خوښه شوه مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ او د عبرت په وجه باندې شریک کړئ. سګرټ څکلو یا په نسوارو اچولو سره اودس ماتېږي او که نه، دا مسله وړاندې ما کړې وه، اوس یې دله بیا هم کوم. کوم مولیان چې د نسوارو عادتیان وي نسوار اچوي، اکثره مولیانو کې نسواریان ډېر وي. ما خپلو سترګو باندې لیدلي وو په ناصر باغ علاقه کې د مازدیګر جمعې له زه تللی وم جومات ته، هغه وخت یې زه هلک وم، دا ما د لیدو خبر دله کوم. او ښه مزېدار د جانماز سره توپدان مبارک پروت و، څه پروت و؟ توپدان. او چې جمع ټیم شو مولا ښه مزېدار چونډۍ یې راویسته او په توپدان کې واچولو او بس وی نیت تړی. الله اکبر. دا مولا فتوا ورکولی شي چې نسوارو سره اودس ماتېږي؟ دې به څنګه فتوا ورکوي؟ داسې مولا چې د جانماز سره توپدان خلک جانماز سره خوا کې په رحیم کې قرآن د مانځه نه بعد ترجمه کوم، زه به د مانځه نه بعد مقتدیانو ته حدیث ویم، نو چې د هغې په ځای باندې کوم ملا ځان له توپدان نسوارو له ایښی وي، دی به په منبر څنګه وایي چې نسوار سره اودس ماتېږي. خو زه خو یې خپله نه کوم، په نسوار هم چارندام ماتېږي او په سګرټ هم چارندام ماتېږي. او چې څوک وایي نه ماتېږي د هغوی خپل کار دی، خو زما خپله دا فتوا ده چې په دې باندې څوک وایي دې کې نشه نشته، چې دا چا بلکل نسوار نه وي اچولي، دې له یو زبردسته چونډۍ ورکړه چې ورکې نشه شته که نشته. ملګرو امید لرم چې ویډیو مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ضرور زموږ ملګرو سره شیر کړئ د عبرت په وجه باندې، مطلب د ثواب په نیت باندې، ځکه چې ډېر ملګري داسې دي چې هغه نه دي پوهېږي چې دې باندې ماتېږي نه ماتېږي. نو دغه مسلې نه باندې نور ملګري هم خبر شي چې کوم ملګري خبر نه دي او ویډیو د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کړئ او زموږ پیج سره ضرور فالو کړئ. د الله په امان.